بل سبب د نجات مؤمنانو ډیر ضروری سبب الاخلاص فی العباده، بندگی کول، ولیکن بندگی په اخلاص سره کول. ډیر خلک په اول سب کې ولاړی ذکرونه وکي، تلاوتونه وکي، ډیر بندګیان وکي، خو به هم په دې ګناه کې اخته کیږي. ولې؟ داغه وجه دا چې دا بندگی د الله د پاره نه وي. د یوسف علی السلام مبارک الله رزق بل شرط ذکر کوي چې دا څنګه انه من عبادنا المخلصین، دا د مخلصو بندگان نه اخلاص وکيو چې کله یو سړی د الله بندګي وي دا هیڅ کله معصیت ته نه ځي، ګناه ته نه ځي، او په بندګي کې اخلاص وي دا ګناه ته ځي. اخلاص څه ته ویل شي؟ تخلیص العمل من كل شوب. منوی رحم الله فرمای چې عمل د هر قسم شایبین اخلاصول. ابن قیم رحم الله لن تعریف کړي آسان چې افراد الحق بالقصد في الطاعه، د الله عزت په بندګۍ کې هیڅوک نه شریکول، واځي د الله لپاره بندګۍ کول. نن چې موږ منځ کوو یا ذکر کوو یا تلاوت کوو نور بندګۍ کوو د انسانانو لپاره کوو. کله چې دا انسانان نه وي به د الله رب العزت بندګۍ نه وي. دا واقعا خبره ده. تاسو وګورئ مؤمنان، کله چې انسانانو زور نه وي او ذات نه وي د الله رب العزت بندګۍ نه وي. کله چې یو څوک ما پسې ډانګې راغستې جمع ته راځم کو ډانګې نه به د جمع ته سره حاضرېږم. نن زمونږ دا ژوند موږ د الله بندگان نه څه د ډانګي بندگان یو څه د یره بندگان، بس د یره د وجه نه د اعمال صالحه کو جمع ته حاضرېږو، اول سب ته حاضرېږو، کو نور کارونه کو د انسانانو د یره د وجه نه کو، الله نه یریږو. اخلاص بزان کې پیدا کې، کله چې اخلاص تا کې پیدا شو د اخلاص د وجه نه الله رب عزت ته نجات در. مخلصین خلق اس کله په معصیت او ګناه کې او د الله په نافرمانی کې نه شریکي. الله رب العزت ته اړي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله یې درشه ز اړم د چانه د عباد مخلصین، هغه خلق چې په بندګۍ کې اخلاص ته زمنګ اخلاص وګوري. دا می اخلاص دی کنه چې د خلکو مخامخ ډیر د الله او اولیاء ځان ماری وکاو، او چې د خلکو نه پناه شو به د الله سره زمنګ څنګه جون ژوندۍ وي. نن زمنګ ډیر اعمال د انسانانو د وجه نه دي، هغه چې ښکارا عمل کو، ولیکن د الله د وجه نه زمنګ عملونه نشته. الله موږ ته د امر کړو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله رضا وي بندگی کې خو بندگی به زما د لپاره خالص. ډیر خلک بندګیان کوي خو د الله لپاره خالص نه. تاسو ولې د مؤمنانو په معاشره کې واضح مثال، ها عالم چې علم د الله لپاره نه وي هغه به د کفر او د بيدینه او د ظلم په سب کې ولاړ. هغه عابد چې بندگی د الله لپاره نه وي د دنیا او د دنیا د خواهشاتو لپاره، هغه د کفر او د بيدینه او د فسق په سر کې به هم ولاړ وي. هغه څوک چې منځ او د سید الله د پاره نه وي هغه د معصیت په وخت کې هغه ډول ته به د ټینګي نه وي، زنا ته د ټینګي نه وي، غلا ته د ټینګي نه وي، په امانتونو کې دیانت ته د ټینګي نه وي، هغه ډایرکټ په دې باندې ورځي ځکه اخلاص پکې نه وي. کله چې یو مؤمن کې اخلاص وي بندگی د الله د پاره وي کو خلق ویني او کو ویني نه ویني زموږ اسمانونو مالک ویني په هغه باندې نظر لګي. یو تعریف د اخلاص دا ده چې نظر په الله باندې لګیدل، انسانانو خپل نظر راکته کول، د خلکو مخامخم جوړ او د خلکو نه پنام جوړېدل. د اخلاص من په سیبرګي کړه ده او زمونږ په ژوند ژوندۍ کې اخلاص سره ښکاري نه او ډېر ګران شی هم ده. دا مسله رسته روانه خپل فتنه الجوال کې الله به تفصیلا وایي ان شاء الله تعالی.